مننه خیر اوسئ تاسو ته هم ملګري دلته په خیر راغی روژه کې خوشحاله وي که اختر کې ټول موږ اعتکاف کې خوشحاله ځکه چې ورسره اعتکاف کې ناست وو د خیره ولا ولین کسې راکلاس ما له خلکو ویلي که نه دوکانداران اعتکاف نه کوي دا خبره رښتیا ده نه دا خو رښتیا نه ده دوکانداران ولې څنګه چې مسلمانان دي که څنګه نه خو دې کې بیا اشاره درځیانو له کړې وړ هغوی خو څه فکر کوې درځیانو که بچه اعتکاف مړه هغوی خو تراویح مونځونه هم نه کوي خو بیخي اوس خدای بخښلي دي هلکه لانجه به درسره وکړي جامې به درسره خپل تر ذهن دی زه ورته وایم دا ویډیو به ګوري هلکه دې له بیا جامې ونه ګنډئ ښه دوی وایي چې اعتکاف خو نه کوي بعضې وخت کې داسې مانځه کې هم سست دي هغوی مونځونه کې هم دومره بلا سست دي چې د حد نه مروخه خپل مونځونه هم صحیح نه منځونه کوي منځونه خو ټول کوي ښه واده دې نه دی کړی ښه نو خیر څه داسې هیله خو به دي که نه ماړه بسیله شته نو هیله خو سر ته ځان نه رسېږي نو ته خو لا وړوکی بچی یې که نه د څو کالو یاره اتلسو کالو یم تا نه مشران وروڼه دي شته خو ډېر دي ماشاءالله ګاډی دې څوم نمبر له ولاړ دی ګاډی به زما ګاډی نمبر کې دی د خیره نمبر کې دی بس بیا خو دې شاټ والی دی او که نه بس چکه برابره ده د خیره چکه دې والي ښه داسې یو جالبه ټوکه شعر څه شی ماړه نوم مې نصیح الله دی د ننګرهار ولایت ما د چپرهار ولسوالۍ ما او فلحال په سرحدوال کې اوسېږم خوندورې روژې وي په ټولو روژو کې چې دی انشاءالله خوراکونه هم ښه کېدل او مازم پکې ښه ارام و دغه نورو روژو په پرتله باندې دا روژې ډېرې ښایسته روژې کوم ټیم کې تا له غوسه ډېره درځي ولا غوسه خو چې خدای ته ښکاري که نه غوسه خو چې دی نه راځي خو چې ماشومان هم تنګ کړي که نه بیا یو غم کې ملا ته هم لږ ورخطا وي چې لږ زر اذان وکړي څه پیغام لري د هېوادوالو ته دغه پیغام لرو که نه چې اختر په ډېر خوشحالۍ سره تېر کړي او لانجې پکې ونه کړي جنجال ونه کړي او د دې ډزو نه پټاقیو مټاقیو نه ځان وساتي کوم ماشوم په سترګه باندې ونه لګېږي یا کوم یو وران ونه لګېږي چې غریبي ده دا چا غریبي ده په افغانستان کې او حالات ډېر صفر دي او باید دا کار ونه کړي چې مشکل سره مخامخ نه شي او سبا نه دی په هسپتالونو باندې بیا ګرځي